علیکم ګرانو کتونکو، حکیم رحمان یم. نننۍ ویډیو چې زموږ کومه ده هغه د پلی سټور په باره کې ده، د پلی سټور د هسټري په باره کې. دوستانو راځئ تاسو ته ښایم دلته کې موږ سره دا پلی سټور دی. په پلی سټور کې چې کله هم زموږ هسټریانې لکه فار اګزامپل دلته کې موږ سره دا هسټریانې چې کومې دي تاسو ته ښکارېږي. فار اګزامپل دا موږ سره چې کومې هسټریانې دي دلته زموږ دا کومې سرچ هسټریانې دي دا د دې ځای نه ډیلیټ کېږي نه، د دې د ډیلیټ کولو اسانه طریقه ده او څه شي ډاونلوډ کول ورله هم نه دي پکار. دوستانو تاسو به د ټولو نه وړومبی راشئ، وروستو به راشئ، بیا به تاسو ووهئ خپل سیټینګ. د موبایل سیټینګ چې کله تاسو اوپن کوئ، دا سیټینګ چې تاسو کله اوپن کوئ نو دوستانو تاسو به سیټینګ ته دننه لاړ شئ. په دې کې به تاسو د ټولو نه لاندې راشئ، تاسو به راشئ ایپس ته. کله چې تاسو ایپس ته راشئ دلته کې اولني کوم دغه چې دي ایپس منیجمنټ، په دې باندې به کلیک واخلئ. تاسو به دا قسمه دغه راشي نو د دې نه به تاسو لاندې راشئ، دلته کې ګوګل پلی سټور دې ته به تاسو راشئ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې کلیک واخلئ نو دا به د دې ځای نه دلته به راشئ سټوریج یوز ته. کله چې تاسو واخلئ دا به کلیر ډیټا ووهئ. ستاسو چې کوم هلته ډیټا وه نو هغه به مکمل ختمه شي. راځو چې ویډیو وګورئ نو خپل پلی سټور تاسو سین کړئ. نو پلی سټور کې چې کومې هسټریانې وي هغه به مکمل صفا شوي، ستاسو پلی سټور به مکمل صفا وي، تازه به وي. راځئ جی وګورئ دلته کې ما سره هسټریانې وي، تاسو کتلی شئ، اوس نشته دی. ډیره مننه د ګوګل د پلی سټور د هر قسمه د دغه ډیلیټ کولو د هسټري د ډیلیټ کولو اسانه طریقه. والسلام.